متحده عربي اماراتو ته د کندهار د تازه الوچو د صادراتو پیل. د صادرونکي شرکت مسؤلین وایي په لومړۍ جوپه کې له دغه ولایت څخه 2 ټنه الوچې متحده عربي اماراتو ته صادر شوي او په پام کې ده په نږدې راتلونکي کې 60 ټنه نور هم صادر شي. اولا خو این صادرات که فعلا شروعه پشت سر ما و شما میبینید که بسته‌بندیش روانه. یکی هست میخوایم ما به دبی روان کنیم و تا به 20 تن ما قرارداد کردیم خواهی یک شرکت دیگه که اونا به دبی هستن و هر تن که هست تقریبا ارزش پولیش تا به 3.5 الی 3800 دلار میرسه. سکال اول فصل ده الوچی ده چې د نام شروع کا ازمایشي شکل باندې یو ټن ولېږله چې ماشاءالله د هغې نتیجه ښه وه، مثبت وه. اوس هم بیا ورته شروع وکړه چې دایمي شکل باندې ولېږو تر څو پورې چې فصل وي. نو 60 ټنو قرارداد لرو چې هغه تکمیل شو، بعد هغه نه وکولی شو ادامه ورکوو. په همدې حال کې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې بڼوال وایي تر دې وړاندې په کورني بازارونو کې 1 کیلو تازه الوچې شاوخوا 20 افغانۍ پلورل کېدلې، خو له هېواده بهر د صادراتو پیلېدو سره یې په بهرني بازارونو کې د هر کیلو بیه تر 300 افغانۍ ورسیږي. در مخه خو دا الوچه تقریبا په دغسې وخت کې لکه دا اوس چې موږ صادرات کوو دا په 70 افغانۍ په 80 افغانۍ به من و کندهارۍ من، نو اوس هغه تقریبا موږ په 300 افغانۍ باندې دا یو من رالیږو. بلخوا د کندهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي دا لومړی ځل دی چې دغه ولایت تازه الوچې له هېواده بهر صادریږي. د کندهار څخه چې کم الوچه څو ورځې وړاندې 1 ټن صادر سوله، نن یو ځل بیا هم 1 ټن صادرات لرو چې دا به بیا هم دبی هېواد دی. په دې کې موږ تقریبا د یو خصوصي شرکت چې هغه دې ته زړه کړی دی، موږ ډېره مننه کوو په دې برخه کې چې د کار کړی دی. در 100 ټنو پورې موږ انشاءالله صادرات لرو دبی هېواد ته چې د کندهار څخه به دغه الوچه دبی هېواد ته صادریږي. د کندهار تازه الوچې چې تر دې وړاندې په کورني بازارونو کې په لږې بیې پلورل کېدلې، د همګړې بهرني بازارونو ته د صادراتو بهیر پیل شوی چې دغه چاره به د دې محصول راټولولو لپاره کروندګر لا وهڅوي.